खेल जमेगा फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा। درې ورځنۍ لوبې چې د ګلګت بلتستان په لالکجان سټیډیم ګلګت کې د جمعې په ورځ سرته رسیږي او په دې لوبو کې د سیمې څخه په سلګونو پیغلو ګډون کړی دی د ځایي توندرو مذهبي ډلو لخوا چې د دې لوبو میلې پر ضد په سیمه کې احتجاجونه هم شوي دي خو د لوبو ګډونوال وایي دغه دړیکو هم د دوی لار نه د نیولې او به د کومې ویري د دې لوبو میدان ته ورکوش شوي دي जो स्पोर्ट्स हो रहा था बहुत सारे मुखालिफत के बावजूद هر ډول مخالفت باوجود بیا هم د پیغلو د پاره را جوړ شوی د لوبو دغه میله نن سرته ورسېده. موږ ترې ښه ډېر خوند واخیستل او خوشاله یو چې د لوبو برخه جوړ شو. زه ګڼم چې دا د ګلګت بلتستان د پیغلو حق دی چې داسې لوبو کې ګډون د لارې خپل صلاحیتونه ورڅرګند کړي. और ये हमारे बच्चों की صلاحیت को उभार रहा है. د لوبو په دغه میله کې چې د کرکټ، فوتبال، هاکی، والیبال، باسکټبال ترڅنګ بیالې سیالۍ ترسره شوې. د دې میلې انتظامی چارې یوازې زنانه مامورینو ته سپارل شوې وي او نارینه‌و ته اجازه نه وه چې دغه د لوبو میدان ته ورداخل شي. आज हमारा जो 3 डेज का जो विमेन अवेयरनेस सेशन था आज अल्लाह के फजल करम से बड़ा पीसफुली تاسو لیدلی شئ چې دغه پیغلې نن څومره خوشاله دي څومره د جذبې او جوش سره لوبې کوي دا زما دپاره ډېر د خوشحالۍ وخت دی ځکه چې دا 3 ورځنۍ د لوبو میله نن بې له کوم بد امنیتي پیښې سرته ورسېده او دغه انتظامونه مو په ښه لاره سرته ورسول. हमारे पीछे जो बच्चियां जो है मतलब किस कदर खुश हैं. د ګلګت بلتستان په هونزا او ګلګت کې چې د پیغلو او زنانو د لوبو سیالۍ د دې وړاندې هم لیدل شوی خو دا لومړی ځل دی چې په دومره لویه کچه د یو میدان دننه قسم لوبو سیالۍ ترسره شوې دي او په دغه لوبو کې د ګلګت بلتستان د بیالو سیمو څخه لوبغاړي پیغلو برخه اخیستې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، ابټ آباد.